سلامونه او احترامات. دې ویډیو کې درته ښیم نن زما اشپزخانه، زما ډوډۍ، زه چې خورم څنګه خورم، زما یخچال. اکثره ځوانان پوښتنې کوي چې زه چې خورم کوم خواړه ښه دي، کوم خراب دي، کوم وخورو کوم ونه خورو. راځئ چې زه نن ټول درته په ښکاره وښیم. اوس درته ښیم زما یخچال چې زه چې لرم یخچال کې. راځئ سردوی را شروع کو. دا چې ده داسې اوکیدو ساوس ته ګوري د لیمو سره ډېر ښه ده. دا خو چرګ پلسي دي، دا ډېر ښه شی ده، زه استفاده کوم. وګورئ دا غمجبیل ورته وایي که څه ورته وایي، د هغې هغه ده دا څه او لیمو سره شوتس دي. تقریبا د ورځې دا 2 برخې کوم، نیمه شوتس د ورځې څکم. او دا خو چکن هګۍ دي، اوبه دي، دا هم چکن ورسره. دا زه عادي ډوډۍ نه استفاده نه کوم. دا چې دا یو قسم ته د الوګانو ډوډۍ ده، کالوري یې کمه ده، په دې خاطر استفاده ورنه کوم. سلاد ورسره. کیچپ که غواړئ استفاده کوي کوشش وکړئ چې بغیر د شوګري، دلته لیکلي دي. او دا مرچکي ساوس. راځو بلې برخې ته، اصلي برخه. دلته چې دی دا سبزي ده، ګورئ شنه فاصله ده ورسره ټیټ دا هغه دی شین ګوپي د لغمان جان. راتیر بشو پسې چرګ سینه. زه هره ورځ چرګ سینه ډېر استفاده کوم، ښه پروټین لري، کمه کالوري لري. ورسره کاربوهایدرات که غواړئ الوګان دا استفاده کوم. نو زما اکثره سامان چې ده ټول فریزر کې. دا هم د چرګ سینه ده او دا هم د چرګ برګر دي. راځو اوس زه درته یو زما تر ټولو فاوریټ شی ښیم. یو بله غذا چې زه ډېر استفاده ورنه کوم یا زما ډېر خوښیږي، اوس یې درته ښیم. راشئ ښه، هغه دی بل یخچال او دا هم دی سویټ پټیټو. دا زما تر ټولو بهترین هغه ده، زما ډېر خوښیږي، تقریبا هره ورځ استفاده کوم. د عادي الوګانو په ځای دا چې ده ډېر پروټین نیم ښه دي، مثال کالوري هم کمه ده، کاربوهایدرات هم کم دي، دا ډېر صحتمند دي. نو زه دې نه استفاده کوم. او دا هم د چرګ سینه دلته ورسره نور سامان. راځئ اوس را سره پاتې شئ څه رقم زه غذا تیاروم، تاسو ته به زه ټوله لاره وښیم. دې کې تکړه نه یم چې څنګه کابلي پلو دا شیان، خو زما د ورزشي ډوډۍ لارې به زه اوس تاسو ته وښیم. را سره پاتې شئ. ښه راځو، دا هم زما ډوډۍ. دا چې دا مساله ذایقې دپاره لږ استفاده لږ داسې. ښه بیرته راځو. دا غوړي چې دي، یعنی غوړي خو ټول ښه نه دي، خو دا د زیتون غوړي چې دي دا یو څه اندازه د نورو نه ډېر ښه دي. ښه راځو، څومره غوړي ګورئ، ډېر کم غوړي. دومره لږ په دې مچو چې دا ډېر سپوره دي. بس دا شو. او اوس یې دننه کوو داش ته. دا هم داش که د چا نه وي زده څنګه پکې ږدو. دا درجه او په 1200 کې. زما اکثره وخت صبر ورته نه کېږي، زه وایم چې زر خلاص شي. ومو نه ویل چې دې کې خو د فلم هیرو نشته ده. سویټ پټیټو زه دا اکثره لږ وروسته پکې ږدم، په دې خاطر چې دا بیا سوځېږي، دا زر سوځېږي. Let's go. دا هم زما ډوډۍ. بس دوستانو، مننه چې تر دې ویډیو کې دومره را سره وئ. کور مو ودان. زه راځم نور هم زما د ډوډۍ او وغیره ورزش ویډیوګانې دلته یوټیوب کې چې کومه. دا زما د یوټیوب کانال ده، در سره لایک او سبسکرایب وکړئ. ډېره مننه.